अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر زیم شاهد جان زیب د خبرو سر ټکی پی ټی خیبر پختونخوا د پنجاب لارې بندولو لانګ مارچ دمکي ورکړه. د پی ټی مشرانو د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات د حکومت په خلاف د ګرینډ الاینس کې د شمولیت دعوت. د خبرو تفصیل پی ټی خیبر پختونخوا د پنجاب لارې بندولو لانګ مارچ دمکي ورکړه. د پاکستان تحریک انصاف پی ټی خیبر پختونخوا صوبائی مشر جنید اکبر خان د وفاقي حکومت په خلاف د احتجاج اعلان وکړ. د پنجاب طرف ته د ټولو لارو د بندولو اسلام آباد د لانګ مارچ دمکي ورکړه. د میډیا سره د خبرو پر مهال جنید اکبر ویل چې د پی ټی د مذاکراتو خواهشتۍ د کمزوري په توګه وکتل شول، نو ځکه اوس یې فیصله کړې چې سړکونو ته به راوځو. هغه زیاته کړه چې پارټي د خیبر پختونخوا تنظیمي ډانچې ترتیب کوي او سخت موقف لرونکي مشران به مخکې راولي. جنید اکبر ویل چې د فروری په 8مه د خیبر پختونخوا کچه د احتجاج پلان جوړیږي. د دې لپاره مختلف اختیارونه ارزول کیږي چې په دې کې اهم لارې بندول د اسلام آباد ډي چوک ته لانګ پان شامله دی. هغه دا هم ویل چې حکومت کوشش کوي چې پی ټی دننه فارورډ بلاک جوړ کړي، خو پارټي ته معلومه ده چې کم مشران حکومتي چارواکو سره په رابطه کې دي او د چا سره مالی معاملې روانې دي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی کله چې پی ټی د خیبر پختونخوا لپاره نوی صوبایي مشر ټاکلی. د علي امین ګنډاپور په ځای جنید اکبر ته صدارت عهده سپارلې ده. د پی ټی مشرانو د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات د حکومت په خلاف ګرینډ الاینس کې د شمولیت دعوت. د پاکستان تحریک انصاف پی ټی یو وفد د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدنه کړې. هغه ته د حکومت په خلاف اپوزیشن لوی اتحاد ګرینډ الاینس کې د شرکت بلنه ورکړې ده. د پی ټی آی وفد چې مشري د اپوزیشن مشر عمر ایوب کوله، په دې کې سلمان اکرم ناجا، اسد کیسر، حامد رضا اور اخونزاده یوسف زئی شامل وو. د مولانا فضل الرحمن رهشګاه ته ورغلل او هغه سره یې سیاسي خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې د چیف الیکشن کمیشنر دوو ممبرانو د ټاکنې په اړه خبرې وشوې. دواړو غاړو د انتخابي عمل کې د بوموي نامداخلت ختمولو هم بحث وکړ. دې موضوعاتو لپاره یو 2 کسانو کمیټې هم جوړه شوه چې سینیټر کامران مرتضی او اسد کیسر به په دې کې شامل وي. د پی ټی آی مشر عمر ایوب د میډیا سره خبرو کې ویل چې حکومت د اپوزیشن په خلاف کاروایانې کوي. دوی د بانی مشر سره نامانیټر شوی ملاقات وعده نه ده پوره کړې. د جی ای پی ترجمان سینیټر کامران مرتضی ویل چې د اپوزیشن د ممکنه اتحاد د الیکشن کمیشن د بیا جوړولو په موضوعاتو تفصیلي خبرې وشوې. مولانا فضل الرحمن په خپلې پارټۍ مشرانو سره لا سلا مشورې نه وروسته د خپل موقف په اړه د پی ټی مشرانو ته خبر ورکوي. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.